ژوند له خوښیو ډک وي خوا کې چې جانان هم وي. ژوند له خوښیو ډک وي خوا کې چې جانان هم وي. موسم که ښکلی وي میده میده باران هم وي. او چې مازدیګر وي او میده میده هوا چلیږي. چې مازدیګر وي او میده میده هوا چلیږي. د سره څنګ کې ناست خواږه خواږه یاران هم وي. د مسلم ادبیر کوټه قدرمندو کتونکو لیدونکو اورېدونکو په دې تمه او هیله چې روغ به وئ جوړ به وئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ. قدرمندو نن را سره په پروګرام کې د پښتو ژبې قدرمن شاعر محترم حافظ فرید احمد فاروقي صاحب دی. راځو د فرید احمد فاروقي صاحب څخه خواږه خواږه شعرونه اورو. فرید احمد فاروقي صاحب په پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایستلی شه. الله م راوله کور ودان ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو او ستا د خدماتو ته موږ همیشه لاس په دعا او د فخر په لمن کې مبارکي درته وایو. الله دې قبول کړي. قربان. نو فاروقي صاحب د چې کتونکي په تمه وي وخت هم کم دی نو غزل درڅخه اورو. ښه. د عشق کعبه چې مې د زړه په ترازو وتله د عشق د عشق کعبه چې مې د زړه په ترازو وتله قسم په خدای چې پکې ښکلي سوا سیر پاتې سوه. اوهو ډېر ښه دی. د زړه کعبه چې مې د زړه په ترازو وتله قسم په خدای چې پکې ډېر ښکلي سوا سیر پاتې سوه. اوهو ډېر ښه دی. هغه له اوښکو ډکې سترګې چې مې وچې کړلې هغه له اوښکو ډکې سترګې چې مې وچې کړلې قدم قدم راته غمونه پر ما هیر پاته سو. واه ډېر ښه شعر دی. په فریادونو مې د خوله لاړه هم وچه سوله په فریادونو مې د خولې لاړه هم وچه سوله. ډېر پر زاړه خویونه د ضدګر سړي په زیر پاته سو. ماشاءالله ډېر ښه دی. ماشاءالله. شاید چې دې خلکو ته زه ځان ډېر صفا ښکاره کړم شاید چې دې خلکو ته زه ځان ډېر صفا ښکاره کړم. فاروقي هم د مجاز عشق تر سایه ډېر پاته سو. ډېر ښه شعر دی. او یو بل د حالاتو د کښنی شعر دی. وایي د خدای امتحان ګوره چې نړۍ نه پرسېږي. د خدای امتحان ګوره چې نړۍ نه پرسېږي. د خدای امتحان ګوره چې نړۍ نه پرسېږي. وطن سیلاب سیلاب دی یو ګړۍ نه پرسېږي. ډېر ښه دی. فریاد مې د یوې مورکۍ تر غوږه یو چا راړی فریاد مې د یوې مورکۍ تر غوږه یو چا راړی. بچی مې اوبو وړی زما سلګۍ نه پرسېږي. دا یو فاروقي صاحب وایي فریاد مې د یوې مورکۍ تر غوږه یو چا راړی. بچی مې اوبو یوړی زما سلګۍ نه پرسېږي. ډېر ښه دی. ماشاءالله. وایي راووتم له کوره د یو بل غریب دیوال ته راووتم له کوره د یو بل غریب دیوال ته. له خټو نغارۍ له لوټو نغارۍ جوړ کم تبۍ نه پرسېږي. راووتم له کوره د یو بل غریب دیوال ته له خټو نغارۍ جوړ کم تبۍ نه پرسېږي. سړې سیلۍ د ماشومانو چغې اورم سړې سیلۍ دي ماشومانو چغې اورم. د لوږې چې ځورېږي خو ډوډۍ نه پرسېږي. ډېر ښه شعر دی. فاروقي صاحب یو ځلې بیا اورو. وایي سړې سیلۍ دي ماشومان په چغو ژاړي سړې سیلۍ دي ماشومان په چغو ژاړي. د لوږې چې ځورېږي خو ډوډۍ نه پرسېږي. لاس په مزدوریو چې راجوړ مو کړلو کورونه لاس په مزدوریو چې راجوړ مې کړل کورونه. نن پروت یو په یو دشت کې خو کږدۍ نه پرسېږي. وایي بدل له خدایه غواړو فاروقي وروره دعا کړه جامې مو د تن نسته خو شړۍ نه پرسېږي. وایي یو بل شعر دی یو چاته یو څه کنایه ده. وایي ستا
ستا د خبرو ابتدا ده بیا به وروسته ګورو ستا د خبرو ابتدا ته به بیا وروسته ګورو جانانه مونږ له وړو سږو دیوال نه جوړوو ستا د خبرو ابتدا ته به بیا وروسته ګورو جانانه مونږ له وړو سږو دیوال نه جوړوو قافلې ځي ورپسې شا کې به کوتریان غپېږي قافلې ځي ورپسې شا کې به کوتریان غپېږي په غم اخته یو د ودونو دسمال نه جوړوي ماشومه یاره ستا ماشومه مینه ښه پېژنم ماشومه یاره ستا ماشومه مینه ښه پېژنم په لوی سفر یو د لبونو جمال نه جوړوو نن که هر څه راپسې وایې هېڅ پروا یې نه کړم نن که هر څه راپسې وایې هېڅ پروا یې نه کړم مونږ د بېننګو د چمچونو د جال نه جوړوو وایي نن که هر څه راپسې وایې هېڅ پروا نه کوو مونږ د بېننګو د چمچونو د جال نه جوړوو وخت نابالغه سړی هم په ځان خطا کې کله وخت نابالغه سړی هم په ځان خطا کې کله مونږ د جهالو په شعرونو کمال نه جوړوو وای وخت نابالغه سړی هم په ځان خطا کې کله مونږ د جهالو په شعرونو کمال نه جوړوو احساس به هله ورته وسي چې زه ملا شم احساس به هلته ورته وسي چې زه ملا شم د مجبورۍ په څو شعرونو جنجال نه جوړوو شاعر صاحب ستا ډېره مننه نو قدرمندو کتونکو دا وه د فاروقي صاحب سره مرکه تر څو چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو ستاسو څخه اجازت اخلو د لوی الله په امان. السلام.